چې ملایان اوسه پورې څه کړي په دې ټول دنیا کې ملا څه کړي. کوم وختونو کې چې ملا مبارزه کړې ده په هغه وختونو کې سیکولر قلار ناست دی، هغه وختونو کې سیکولر راغلی دی د استعمارچیانو سره لاس یو کړی دی. ته لږ د ملا تاریخ وګوره. لکه په دې چې د ملایانو داسې کارونه کړي دي چې خلک د دوی خلاف خبرې وکړي. لکه څنګه کارونه؟ مثلا د دین نه استفاده کړې ده چې کله هم په یو ټولنه کې د حکومت لخوا نه دین ته اهمیت ورکول کم شي یا دین ته اهمیت نه ورکول کېږي، په هغه ټولنه کې چې د ګمراه ډلې ډېرې پیدا کېږي. شیطان هم سیکولر دی. لکه په دې چې د ملایانو داسې کارونه کړي دي چې خلک د دوی خلاف خبرې وکړي. لکه څنګه کارونه؟ مثلا د دین نه استفاده کړې ده ټولنې باندې یو بوج دی یا ملا هغه د ازادي دپاره جدوجهد او مبارزه کوله. برطانویانو هغه ملا په میډ ملا باندې مشهوره کړه چې دا لیونی ملا دی. د روسانو په خلاف باندې څوک راپاڅېدل؟ همدا ملایان راپاڅېدل. د مدارسو د امریکا په خلاف باندې څوک راپاڅېدل؟ همدغه ملایان راپاڅېدل چې دوی کار کړی د مبارزه کړې د ګټلې ملایانو ده چې کله یې وګټي بیا ته په تېرو 100 کلونو کې وګوره کوم ملا چې د حاکمیت ته رسېدلی ده. په تېرو 200 کلونو کې یو ملا صرف د 4 کالو دپاره حاکمیت ته رسېدلی ده. یو مثال د خبرې د تعلیم په موضوع کې علما کرامو ته پکار ده چې په دې باب کې ډېر سنجیدګۍ سره کار واخلي، سنجیده سوچ وکړي او دا اوناسه طبقه ده، دا ټولنې نیمه طبقه ده. دا نیمه طبقه غیر تعلیمي طریقې سره لویول یا مثال د خبرې جاهله لویول دا نقصان کوي، مستقبل ته نقصان کوي. حکومتونو د رشوت نه ډک دي، د فساد نه ډک دي، تعلیمي نظامونه دي تباه دي. د غرب سره چې دی په یو وړو کې سیس کې ته مقابله نشي کولی، په ساینس کې مقابله نشي کولی، نو د خپله ناکامي او د خپله پړه ته په ملا باندې چې د ملا مسلک دا نه دی. ملا په زیړو پاڼو کې سبقونه وایي ځکه چې زیړه پاڼه ارزانه، کتاب یې ارزانه دی. ملا چې دی په سترنجۍ باندې کینی سبق وایي. ته اکسفورډ او ګلاسکو او نورو پوهنتونونو پورې ورسېدلې، نړیوالو پوهنتونونو پورې، برطانیې پورې ورسېدلې، نورو ځایونو پورې ورسېدلې، ته ګیله کوې چې ملا څه کړي دي؟ السلام علیکم. د ملا او د سیکولر جنگ تیرو 100 کلونو را په دې خوا را روان دی. یو بل پسې کتابونه لیکل کیږي، یو بل پسې فعالیتونه کیږي. د سیکولر ملا خلاف خبرې کوي، ملایان د سیکولرانو خلاف خبرې کوي، شاعران هم د ملایانو خلاف خبرې کوي، بیا ملایان بیرته د شاعرانو خلاف خبرې کوي. نو دا جګړه روانه ده، د دوی یو بل خلاف مبارزه روانه ده. ټولنه کې هم دا ستونزې شته، په ځوانانو کې هم ټاپې لګول کېږي چې څوک سیکولر دی، څوک ملا دی، ولې ملایان دي، ملایانو څه کړي. ډېرې خبرې دي چې د ملایانو او د سیکولرانو په منځ کې دا لانجې روانې دي. نو موږ غواړو چې دغه لانجې نور هم وڅېړو. استاد را سره مېلمه دی. استاد مهرباني. استاد لږ به دې موضوع ته جدي بحث وکړو. صحیح ده؟ نو دا کومې پوښتنې چې دي په ټولنه کې یا عام تاسو ګورو په کتابونو کې، تاسو ماشاءالله تحقیقونه کړي، کتابونه هم لوستي دي، ویډیوګانې دي او هرځې دي، که شعر او شاعري ده، خصوصا پښتنو ټولنه کې او د ملایانو خلاف چې کوم شاعري ده او یا د عام ځوانان د سیکولرانو په نامه بدنامېږي او هر چاته سیکولر ویل کېږي. نو دا موضوع ډېره داسې علمي موضوع ده، موږ ویل چې تاسو پرې لږ روشن اندازي وکړئ. مهرباني وکړئ. راځو دې د استاد چې دغه د ملایانو تاریخ کله تشریح کړي چې ملایان د کومه را شروع شول او د دوی د تاریخي پس منظر څه شی دی؟ یو خو ملایان چې خپله په ذات کې څه شی دي او یو دوی د ملاتوب اصطلاح ده. ملایان عموما موږ تاسې که چېرته وګورو هغه خلکو ته ویلی کېږي چې هغوی په دین باندې پوهه لري یا زده کړې لري یا یو څه علم لري د دین په باره کې. نو هغوی چې د ملایان بلل کېږي. په دین باندې پوهه دا د صحابه کرام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې کوم انبیاء کرام تیر شوي دي هغوی هم په دین باندې پوهه درلودله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا صحابه کرام، ورپسې تابعین، تبع تابعین او محدثین او دا څه چې دي د امت دا تسلسل روان دی. د ملا چې د کوم شخص لپاره دا لفظ کارول کېږي نو هغه شخص چې دا په تاریخي لحاظ سره انبیاء کرام او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه او همداسې ورپسې روان دي. یو د ملاتوب د اصطلاح ته چې دا نن تقریبا 200 کاله مخکې د اصل کې د ایراني اصطلاح ده او د دې معنا یو قسم ته مشر یا آقا یا
یو عزتمند رتبه ده، یو عزتمند ټایټل دی، یو عزتمند اسم دی چې چاته یو نوم ورکول کیږي. نو دا عموما دغه چا دپاره کارول کیږي چې هغه په دین باندې پوهه لري او په دین کې چې دی یو څه زده کړي هغه کړي وي، نو هغه ملا بللی کیږي. او مننه. نو د دوی او د ملایانو او د سیکولرانو ترمنځ د رقابت او د لانجې د ستونزې دا ولې دي؟ ولې یو بل ملا سیکولر خپل رقیب ګڼي، سیکولر ملا خپل رقیب ګڼي؟ یو خو اصل کې د دوی د مخالفت چې شروع شوی دی دا په دوه قسمه باندې دی. یو خو عمومي مخالفت دی. عمومي مخالفت دا ده چې یو شیطان هم سیکولر دی، صحیح ده، هغه هم نه غواړي چې په سیاست کې د دین داخل